او د کشرانو طالبانو تم دا ذهنیت جوړی چې تاسو تکړه شئ چې دا زه درته څه وایم همدغه ومنئ په دې عقیده ټینګ اوسېږئ او که امارت درته وایي چې دا زموږ پالیسي نه ده د امارت ته دې خبرې هم پروا ونه کوي د خپلې چوکۍ او د عهدې هم پروا ونه کوي او دا هر څه نه پسې ورتېر شئ. کله به یو انسان منزوي شي الله به ورته یو حیثیت ورکړي په حکومت کې والي به وي قاضي به وي ولسوال به وي او که دی وایي د عقیدې خدمت وکړم نو بیا به امارت راته وایي چې دا د پالیسۍ نه خلاف خبره ده زه بس منفک یم که دغې منفک کېدو ته هم تیار شم د منزوي کېدو ته هم تیار شم نو انشاءالله دا عقیده بیا نه څوک خرابوی نه شي. نو دا خو خپله د امارت مخالفت او بغاوت ته خلک راهڅول دي. مونږ خو د عمومي عفو اعلان دی او امیرالمؤمنین کړی حفظه الله مونږ یې قدرداني کوو. زما خپل ضمیر دا دی چې ما نه که چا 10 مړي هم کړي خو چې د امیرالمؤمنین فرمان دی چې دا کار مه کوئ نو بس یو مصالح علیا دي یو به زما چا سره خفګاني په معمولي نکتو باندې زه د هغه خپلو معمولي نکتو نه تیر یم د ده نه هم تیر وو ځکه تر اوسه ورته موږ د ورور خطاب کړی بیا هم ورته ورور وایو د دغې خپل ملک او د اسلامي نظام په خاطر باندې او نه اختلافات غواړو نه د اختلافاتو طرفدار یو خو چې دا سړی لګیا دی او مدرسو کې دغه تقریرونه طالبانو ته کوي نو خدا ناخواسته دا به سبا داسې یو عظیمه فتنه او سردردۍ هم دې امارت ته جوړ وي چې بیا به یې راغونډول امارت ته ګران وي. دا نو زده خبره ده نن علماو ته تقریر کوي چې د امارت پالیسي ځان ته خبره ده خو تاسې په خپله خبره کلک ودرېږئ چې زه څه وایم هغه منئ راسره. نو دا خبره ملګرو ته رسول پکار دي. د ده او د جبهې مقاومت څه فرق دی بیا موږ تاسو ته یا د اسلامي نظام ته او یا د ده او د داعش څه فرق دی خو صرف دومره فرق دی چې داعش په نوم داعش دی او دی ځان ته وایي چې زه مذهبي یم او نور خپلو کشرانو ته وایي چې کوئ د امارت بغاوت د دې پروا ونه کوي چې امارت پالیسي دغه شی ده او تاسو بل شی وایي. او بیا زموږ او ستاسو دا نوی نظام چې د وطن ته راغی څومره د مظلومیت په حال کې دی فی الحال چې د دې دپاره سایه پکار ده منډه پکار ده مالي او جاني قرباني پکار دي د ملګرو نیکې مشورې پکار دي. باید موږ او تاسو ټول په شریک او په یو لاس او په یو اواز د دغې نظام د استحکام دپاره دلته کار وکړو چې الله تعالی دا فتنې او فسادونه د دې نظام د مخه لرې کړي. او دا سړی ماته د دې نظام او د دې ملک دشمن ځکه ښکاري په ځای د دې چې دی دلته په مشرانو باندې ګرځي او مشرانو ته د ملک او د نظام په باره کې یو مضبوطه مشوره ورکړي د ورورۍ د قناعت د نظام د استحکام او داسې کوشش دی وکړي چې د دغې نظام نه کوم خفه خلک دي هغه د نظام ته را داخل کړي وری ولي ورته نو هغه خو ذهنیت سازي وکړي د خلکو ته نو هغه شی خو نشته په ځای د دې چې په دې نظام کې تیار ولاړ خلک چې پکې لسګونه او زرګونه قرباني ورکړي د امارت سره بیعت لري د زاړه امارت سره هم بیعت د اوس امارت سره هم بیعت په دې بیعت دیم آګاه دی او تر امیرالمؤمنین حفظه الله پورې چې دا کم مخکې لانجې وي هغه زموږ رسېدلي دي او بېرته د امیرالمؤمنین فرمان دا موجود وه چې دا خلک زموږ بیعت کې داخل خلک دي او دوی سره د څوک مزاحمت نه کوي. د دې ټولو خبرو باوجود چې دی بیا هم ولاړ دی او دا کارونه کوي خو دا معلومیږي چې دا د امارت دشمن دی دا د ملک دشمن دی دا به چا لمسولی وي د ته به چا پیسې ورکړي وي دا به د دې بې اتفاقۍ دپاره دلته رالیږلی شوی وي چې په دې ملک کې بې اتفاقي خوره کړي. د په خولې باندې خو موږ نه د امارت نه خوابدي کېږو او نه د امارت نه ګیله کوو ځکه موږ د امارت ته نه وجود یو او امارت کې دخیل خلک یو خپل خلک یو خو البته په امارت مو خوا ځکه بدیږي چې کشکې چې دا خبرې د په خپل ادرس کولی دی لګیا دی د امارت په ادرس باندې خبرې کوي. هلته امارت کې به کوم یو دوست ملګری دیم لري قلي اردو کې ولاړي دا تقریرونه کوي جلسو کې ولاړي دا تقریرونه کوي. نو زموږ او ستاسو مشران آینده څه سوچ لري د دغې خبرې په باره کې خدای ناخواسته چې دی د امارت په یو رسمي دفتر کې ولاړي کتاب هم تقسیموي خلکو ته ورکوي هلته مشرانو ته ورکوي بیا عکسونه باسي هغه عکسونه یې خورئ دی خلکو ته یو ځای بل ځای لیږي نو خو ګیله خامخا د کشرانو په زړونو کې راځي چې دا څه حساب دی زموږ دا قربانۍ وګوره او زموږ دا لیوالتیا وګوره امارت ته او دا خوشحالیان یې وګوره او دا اوس موجوده د ملګرو منډې وګوره او بیا دغسې کارونه وګوره نو خو خامخا سړي ته ګیله ورځي. نو زموږ غوښتنه دغه د جدي د امارت د ملګرو نه او د مشرانو نه موږ دلته مشرانو سره خبره شریکه کړې هم ده او اوس هم جریان کې انشاءالله وایي ورته چې دا سلسله دې دی بنده کړي او که بیا دی بیا هم دومره په د خپل عمل نازېږي نو خو دلته دې کښېنئ موږ سره که نه دارالافتا شته دی د افغانستان قضا شته دی محکمه شته دی په ځای د دې چې دی راغلی دی کوڅه په کوڅه باندې ګرځي کتابونه تقسیموي نو د یو چا د عقیدې تشریح خو بل څوک نشي کولی که نه هر سړی به د خپلې عقیدې تشریح په خپله کوي ځکه عقیده خو هغه څه ده چې تعلق د باطن سره دی او اګاه پې هغه څوک وي چې د چا په باطن کې موجوده ده. اوس عقیده زما ده او تشریح کوي راته ته نو دا کم انصاف دی او نظر زما دی او واضح کوي خلکو ته ته دا کم انصاف دی.
نو که تاسو التم کوم ملګري یاستئ نو مشران زموږ مشران دي الحمدلله مخلصین دي ښه نظر لري او دغسې قاصر فکر نه لري لکه د تاسو لاړ شئ ملګرو سره خبره وکئ کښېنئ ورسره او که بالفرض بیا هم بلګرو بې التفاتي کوله نو بیا خو انشاءالله کوی شو چې موږ خپل پیغام ورسو چې په هره واسطه باندې وي خو امید د مشرانو نه لرو چې انشاءالله په دې باب بې التفاتي ونه کړي تاسو ورسره خپل نظرونه شریک کړئ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته